سلامونه دوستانو، تر اوسه پورې خو به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن دوه کړی، مثلا تاسو دوه فیسبوک، دوه واتساپ، داسې بل اپلیکیشن مو دوه کړی. خو نن ویډیو کې تاسو ته یوه داسې طریقه درښیم چې دغه طریقې په ذریعه تاسو کولی شئ چې په یو موبایل کې یو اپلیکیشن ملټیپل انسټال کړئ. یعنې 15 واره فیسبوک، 15 ټیک ټاک، واتساپ داسې اکاونټونه تاسو په خپل موبایل کې صرف همدغه یو موبایل کې جوړولی شئ. نو څنګه به کوو؟ ډېره زبردست طریقه نن درته ښایم. د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن، هر اپلیکیشن تاسو وغواړئ، که فیسبوک وغواړئ، که واتساپ وغواړئ، که 15 واره انسټالوئ، که 10 واره انسټالوئ، تاسو په ډېر اسانۍ سره انسټالولی شئ. د دې یوه فایده دا ده چې تاسو موبایل کې ځای هم کم نیسي او ستاسو موبایل جام هم نه کوي، ورسره مصروف کېږي هم نه. نو تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم. نو څنګه به کوو؟ لومړی به ټول نه اول تاسو په خپل موبایل کې به د دې لپاره یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لینک یا په کمنټ کې تاسو لینک لیدلی شئ. دوستان تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. کله چې په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن انسټال کړ، په اول سر کې تاسو داسې انټرفیس راځي که تاسو نه کوم پرمیشن غوښتلو، اول سر کې هغه پرمیشن هم ورته ورکړئ. دغه نه وروسته دوستان تاسو دغسې انټرفیس راځي، ستاسو د موبایل ټول اپلیکیشنان چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي ټول دلته پکې راځي. هر اپلیکیشن تاسو وغواړئ دوه کولی شئ، کلون کولی شئ. مثلا زه غواړم فیسبوک کلون کړم، فیسبوک باندې کلیک ورته واخلئ، لاندې تاسو ته یو اپشن راځي کلون اپشن، په دغه کلیک ورته واخلئ. دا به ملټیپل شي. دا خو موږ سره یو واره شو، که دوهم واره بیا هم تاسو غواړئ چې همدغه فیسبوک اپلیکیشن دوه واره، درې واره زیات کړئ، راشئ په دې پلس ایکن بیا ورته کلیک واخلئ، بیا هم دلته راشئ په فیسبوک باندې کلیک واخلئ. دا ګورئ دوستانو موږ سره دوه فیسبوک شول، او بیا راشئ بیا هم په د پلس ایکن کلیک واخلئ، دریم ورته باندې کلیک واخلئ، دریم واره هم اډ شو، څلورم واره، پنځم واره، هر واره چې تاسو وکړئ په همدغه شکل تاسو اډ کولی شئ. غواړئ دې وروسته راشئ مسنجر اډ کوئ، مسنجر هم په دغه طریقه تاسو اډ کولی شئ. او غواړئ د دې سره دوستانو تاسو غواړئ واتساپ په خپل موبایل کې بل واتساپ انسټال کړئ، بزنس انسټال کړئ، انسټاګرام او داسې نور اپلیکیشنان چې تاسو سره په خپل موبایل کې وي، هر یو تاسو دوه کولی شئ. ګورئ دوستانو موږ سره ټول دوه شول. نو په دغه طریقه تاسو که هر څومره اپلیکیشنان وغواړئ، ټیک ټاک بل اپلیکیشن بل دوه کولی شئ. نو ډېره یوه اسانه په زړه پورې طریقه ده. که د ویډیو مو خوښ شوی لازمي در سره لایک کړئ. د داسې نورو ښایسته او خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. مننه، ښه وختونه پکې شپې ولرئ.